السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو پروان کې باران د کګلۍ د مشاعره په تعویق واوښتله، خو اصلي موضوع دا ده چې پاکستاني رسنۍ وایي چې باګرام اډه یې په کرایه ورکړې ده. دا څه مریم نواز یا د زرداري لور نه ده چې څوک یې په کرایه ورکړي، دا افغانستان ده او بیا باګرام ده. وام اورېدم که مو وارم که د چا څه تاسو چین ته جینکۍ وار نه کړلې، موږ څه وویلې خالي ګیله مو کړله چې موږ پسې یو. تاسو یې رامنډۍ چلوئ، موږ څه وویلې؟ تاسو عافیه صدیقي په امریکا خرڅه که موږ څه وویلې؟ تاسو ریمن ډیویس راخوشي که موږ څه وویلې؟ تاسو هم د غیرت خبرې کوئ. یعنې امریکا ته اډې ورکول ډېره بده خبره ده که نه؟ جیکب آباد، شمسي، چکلاله ایربیس، پېښور راهداري امریکا ته، یعنې دا خو بد کار ده، دا خو مو راسره ومنله، دا هم غټه خبره ده. نو د موږ نه فوز د کرایې فوز ده، نه باګرام د کرایې دپاره ده، نه زموږ خاوره کرایي ده، نه چا نه قرضدار یو. کټه سری جانه چکزیه بلوچستان اور ٹی ٹی پی خوب کی درزی کا نہ درزی ابھی تو شروعات ہوا ہے. باگرام کرائے کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی مریم نواز یا صدر زرداری کا بیٹی نہیں کہ کرایہ پہ دے دے، قرض اتار کے دے دے. نو 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 واٹ از ہیریڈنگ خو په پروان کې باران نشته.